د ملګری ویلوړ دي کنه غړم ک غوسای نه کوله سه برتاوار غونډه کېدای اسې نیو چې غوساو کې دا یو شیز می چې دی دا وګورئ داسې څوک زنانې هغې دپاره دا سیزونه دي زنانه راځي نه خو د زنانو چې کوم سامان دی د هغې د ډول سینګار سیزونه دي هغه دلته کې موجود دي تاسو نه شاته یو چوپال ښکاري هغه یو دا څه دپاره دی دا زمونږ د مشرانو د رباب مګي دپاره کړی سلامونه و نیکې هیلې مې ومنو یو ځل بیا د تاسو سره مخاطب یم دا وخت زه موجود یم په څه نوم یې ګړی شاه محمد کې هریانه بالا ګړی شاه محمد کې تاسو سره موجود یم او دا چې کوم د اوبه تاسو وینو د سیند ګوټی دا چې د شاه عالم نه یوه چاره د مقامي خلکو ته چاره یې موږ به تاسې وایو چې وړوکې غوندې کې خوړ دی یا وړوکې غوندې کې سیند دی هغه ترېنه روبیل شوی دی نو اختر دویمه ورځ وه د مونږ یو ډېر قدرمن ملګری دی اسلام ګل افریدی هغه ویل چې چکر ووهه د مونږ علاقې له نو ما ویل مو چې ځه سعیدو چکر به مو ولګوو دلته کې یو زوی دی مقصد هم دا و چې یو میلاد و تقریبا د مقامي خلکو مطابق هغه تقریبا څه 3-4 سال پاس چې دی هغه میلاد جوړه شوې ده دغه سینګوټي په غاړه باندې نو ما ویل چې ملګریو له سره هغه هم دې ته وښیم یو نوی زوی چې دی هغه به هم ایکسپلور کړو د ما لپاره خو نوی دی مې بي ډېرو خلکو دپاره نوی وي ملګری څنګه یو دوه درې خبرې ورسره کوو ته څه نوم ده حارث څنګه یې ښه د کوم ځای تختاباد یې دلته بل یو نوم هم اخلي تختاباد ته بنګلادیش ټاپ او څنګه راغلی وای میلې ته دا میله څومره وخت پس تاسو راغلی دلته کې کال پس هر کال لګي دا خو چا وی 3-4 کال پس ولګېده او بنده شوی و جګړه وکړې شوی و بنده شوی نو بیا څنګه کال پس راغلی بیا څنګه کال پس راغلی نه تیر کال وکنه دا دویم کال چې ازاد شو دویم کال چې ازاد دا غینه مخکې نه و ولې بند شوی و جګړه پکې شوی و څه باندې بس یو کس ځان لځې نیولې و او بل دا دغه په ځای ولاړ بس یو دا ملګری دی سره وعلیکم السلام دا وګوره ملګری میلې ته راغلی زلوبۍ مو اخیستي ځان سره ویری ګډ امور کې چې کوم د ټولو نه زیات کمزوري خوښ شولو نو هغه مې کې دغه چمان خوښ شولو چې په دا چمن کې نوست وو صدام هم راوستی وي هم خنیف راوستی وي دغه پیر زوی کې تاسو وینئ یو ښکلې حجره غوندې کېدو د اوبو په غاړه باندې نو صدام دې هم چې راوستی وي خنیف هم وي او وسره یو څو ملګري نور هم وي هغه مخکې ورځو کې په میل واډ کې یوه ویډیو کړې او هغه ویډیو کې ډېر په عجیبان دوست کې سندرې ویلې هغه هم چې راوستی وي نو دا به خوند کوي یاد خدای ته نو هغه پورې زوی کې میلاد و ماشومان به تاسو له ښکوري لږ زوم کوم یې ته دا وګوره دغه زوی لا ورڅو دا چې دی اوبه دي او دغه اوبو کې پیرې کېږو الله د ما غورځوي شارم هم دی بیا رګه باندې به ورته ووهو باندې دا ښکلی نه هغه زوی جوار دی بیا اکو زوی نه او ښه جوار دی نو دلته کې یو دوه ملګري نور نوستي هغه هم دلته ښیم و کسو سره چا یې کم ځایونه راغلي دي داسې خوشحال لګېږي اسکه په وړومبي ځل راغلي دي که نه ډېر وخت نه روسي غوڅ را بګڼېږو السلام علیکم په خیر څنګه چال دی ښه یو جوړ یې ملګري څه نوم یې ده حیات خان کوم ځای نه راغلی یو زه دغه کلي یم دغه کلي څه نوم ده ګړی شاه محمد ګړی شاه محمد
دلته کې د میلاد چې دو کومو ځایونو نه ورته خلک روڅي او څو ورځې لګېږي دغه دا میلاد؟ خو یوه ورځ وي او ډېرو ځایونو نه وترسي څومره کلي او ټول نه وترسي صرف یوه ورځ وي؟ یوه ورځ وي بیا هلته نږدې بله و ها هغې څه نوم هغه نه ماته ویره شوه خو صابون یا برګي نه بله نادان بابا نادان بابا ښه نادان بابا تو څه نومادو؟ نو احسان ما مونږ بوډینا روغلی یم زه ها دا مې بس تر ځای چکر لرغلی و دا میله هم بس رولو پکې وګرځېدو انجویمنټ وکړو ها خلکو ته لرې لرې ځایونو نه سي؟ ډېر لرې نه ورته خلکو ډېر لرې خلکو کې مو ولدل ها دا د مو سره یې چې وینو اسلام او پریدای دی د کوم بار کمبر سره یې د تعلق دی صبر وکړه کیمرا لګه پکو کیمرا مې چې دوه هغه مې صفا کړله تر پر څه ول دی ډېر د الله کرم دی بالکل تاسو جوړ یې اختر د څنګه و ډېر ښکلی دی اختر دویمه ورځ دو نو تاسو خو اول مننه کوم چې دعوت هم راکړلو مولا دومره ښکلی ځای هم راباندې ولیدلو درته ووایه تاسو نه مې مخکې هم واورېدل چې یارې د میلاد څه وخته پاسېدو هغه بیا شروع شوی دی هغې میلې خصوصیت څه دي لکه څه شی وي پکې خلک صرف رودرمي که نور شی وي پکې نه تقریبا چې په دا کې خوراک څه خوږ ډېر شی نه وي ها د ویر کرسي د ماشومان دا پټاخې او دا تماچې او دا که نه کم کلونې نمونه شی دا وي پکې جولې مولې او دا شی جولې خو اواړي جولې پکې غاټې جولې چونکې زوی دا سره محدود دی که نه وړوکه نو هغه جوړو والا سیستم پکې نشته نور د وړي جولې مولې پکې صحیح خو مخ زوی چې دی برګیدا بابا چې دی هغه زیارت دی دلته کې و د هغې د وجې نه څه پاته دی موږ د پښتونخوا په سیمه باندې اکثر چې کوم زیارتونه دي لکه حضرت بابا میله لګېږي دغه شونته هغه لوند چې دی هغه څه نومادو هغه اصحابي چې دی اصحاب بابا مټا کې چې دی مټا مغل خیل دي که نه چغرمټې یس ښه دیلی دی رښتیا دیلی دی زه غلط شولم نو هغه دی و مختلفو زیارتونو باندې دغه میلې چې دي لګېږي و پیر بابا او دیوانه بابا دغه خو هسې هم تاسې ټول اورېدلي دي د ملګري ویلوړ دي که نه غواړم که غوسه یې نه کوله هسې برتاور غوندې کېدی هسې نه وي چې غوسه وکړي السلام علیکم وروره څنګه یې لږ در سره ګڼېږم صحیح ده زلوبۍ ډېرې په مینه خورئ او د څو کسانو سره مې ولیدل زلوبۍ او غوزان هر چا راخیستې دي د دې وجه څه ده مزېدارې دي که نور څه میلاویږي نه بعضې خلک یو غواړي کور کې نو لازمي به وړی والا نه نور څه میلاویږي دلته که د غوزان او زلوبۍ میلاویږي مشهور خو غوزان او زلوبۍ دي دې زمینو د دې ځای دا زلوبۍ خو به هم دلته پخېږي د غوزان کوم ځای نه راځي غوزان خو کله یو ځای رسوم بل ځای نه راځي خو زموږ پېښور کې خو شته دوکانونه خلک ضروري خرڅ کوي ها تاسو هم د دې ځای کې د بل ځای نه راغلی که نه اوس دلته وګوره دا دا څه کې ها موږ هم د دې ځای هم دې ځای صحیح میله څنګه صحیح دلته کې صرف نارینه راځي که زنانه هم راځي نه صرف نارینه زنانه نه راځي دلته زنانه نه راځي بندي که راځي نه نه راځي نه بند دي څنګه راشي که نه ها نو ډېر داسې زیارتونه دي هلته کې خو نارینه هم ځي او زنانه هم ځي نو تللی شي دا خو میله ده ټول پکې لونډان راخوشي صحیح ده صحیح ده صحیح ده دا ملګري خبرې مو اورېدې که نه دی وایي چې دلته کې ټول لاونډان راخوشي وي د خیبر افریدي شعر را یاد شو وایي چې نیمه شپه شوه او د کړي کور ته لاړل او د لونډو خو بس کور دی په حجره کې نو داسې ده چې دا وګوره د لوبو څیزونه خرڅېږي د ماشومانو ښایسته ښایسته ګوډاګي دي او دا یو شیز مې چې دی دا وګورئ داسې څوک زنانۍ هغې دپاره دا څیزونه زنانه راځي نه خو د زنانو چې کوم سامان دی د هغې د ډول سینګار څیزونه دي هغه دلته کې موجود دي دا څنګه مې چې دا څیزونه درته وښول دلته کې یو ملګری ولاړ دی دلته ودرېږه چې لږ مخ دې پکې ښکلی راشي ملګري نوم دې څه دی حبیب ګل د کوم ځای پېښورې زنانه نه راځي او تا د زنانو ډول سینګار څیزونه راوړي دي دا ولې بس دلته چلیږي خرڅېږي چلیږي خلک یې وړي لکه کم قسم خلک یې وړي یاره همدا پښتانه دي نه پښتانه خو دي ماشاءالله ټوله خو لکه واده کړي وړي نه واده کړي وړي ها هر قسم زیاته ستا په خیال کم خلک وړي یاره واده کړي وړي که نه خپلو کوربدانو دپاره یې وړي زنانه نه راځي دلته کې
د زیارت اډو راغلی نه دي کله ها صحیح نو څه ګټه ګوټه کیږي او شکر څو ورځې راځي ته دلته کې بدلته هم دا یو ورځ لګي میله ده صرف کیو سبا به نه لخيره بیا به چرته ځي بس بیا به پېښور کې کار کوو که نورو میلو ته ځي نه نور ته نه ځي زه ډېره مننه خوشحاله اوسئ دا چې دی هغه زیارت دا برګدا بابا چې دی دا یې ته لږ ښایو او بیا به ښار ته راوځو ځکه چې بیا تیاره کېږي داغه چې دی برګدا بابا کابر دی زیارت یې دی او د دغې وجې نه دلته څه قبرونه نور هم شته دی خپل ولا نوره میلام ده وګوره دا یو څو قبرونه نور دي دا ته څه لا په غوسه یې په غوسه یې نه ها په غوسه خو نه ښه ملګریو دې ځي یو مکابي ملک صاحب دی د هغه سره به هم ګپ شپ لګو مې لیدو اسلام ګل رور چې دی هغه راته وښیلو ملک صاحب السلام علیکم څنګه یې تاسو ټیک یې ستاسو نوم څه دی محمد یاسین ملک محمد یاسین ها څنګه یې تاسو الحمدلله تاسو دې ځي مقامي اوسیدونکي یې ملک دا میلې په باره کې لږ راته ووایئ او دا هم راته ووایئ چې تاسو څه ګڼئ دا قسمه میلې څومره ضروري وي زموږ د علاقو دپاره فرست اف اول السلام علیکم ویورز ته او سیکنډ ثینګ دا چې وختي زموږ مشر بار دا یو خبره کوي چې کله میله راشي اختر په دې اجرو کې یو خبره کوي چې دا میله زما مشر والد صاحب چې کوم دی هغه ته هم د دې باره کې پته شي دا کله نه شروع ده هغه ټایم کې دا خلک دومره ښه چې مطلب دی به چې کله راغه دی به خپل څیزونه راوړل زموږ والد صاحب په خپله راکوشو مشران به راکوشو دی له به یې چای راوړه هغه ټایم کې یخني وه اوس هماغه سلسله را روانه دی صحیح سټیل نشته ما زموږ مشر چې کوم دی مطلب ډېر پخوانه دي ډېره پخوانه دي که نه تاسو نه شاته یو چوپال ښکاري هغه یو دا څه دپاره دی دا زموږ د مشرانو در باب مګي دپاره کړی مخکې خوار ساده سادونه دا چې دی انټرویو دوران کې مې وروسته بیکګراوند کې دغه ملګري هم راوړل تاسو ټول هم دغه ځای یو بالکل دا پکې راوړل دغه ملګری هم دی چې دا پکې راوړل ټول به پکې راوړل دا وګوره دا یو ملګری چې دی څنګه یو تاسو کاکا څنګه یې جوړې کې د ډېر ټیم نه هغه ولان قسم دی وایه والا اکثر به دا میلو کې که تاسو لا پاته وي خلک پکې وایه جنګوي خو داسې معلومیږي چې وایه پکې نشته دی البته غوزان پکې شته دی ولته مخکې یو ملګري نه مو پوښتنه وکړله چې غوزان څه له خلک اخلي څه چل دی ځکه چې دا خو پرځو کې میلویږي چې دغه څه خاصیت دی دغه ملګري نه پوښتنه کوو چې څه واچالو ملګری السلام علیکم دا ملګری یو غوزانه والا دی هلته کې په لیار کې موږ تاسو ته وښیل چې یو شمېر ملګري چې دی هغې غوزان اخلي ده نه تپوس کوو چې د غوزانو کې څه خاصیت دی چې دلته کې خلک اخلي نه هر څه اخلي خو دا دی چې بس داسې ناشنا غوندې شي دی او بس یو اختر او بل اختر یې خلک راوړي نو ښه ښه او تاسو یې کوم ځای نه راوړئ غوزان ما خو تیرانه کوم ځای نه تیرانه تیران راوړئ نو دا لکه زموږ د تیرا غوزان دي ملګرو دا وګورئ وګوره مونږ هلته کې نه اخلو او دلته کې خرڅېږي او 100 روپۍ سیر دي کیلو دي که سیره 300 روپۍ کیلو صحیح زه ډېره مننه خوشحاله اوسئ او رښتیا اختر دې مبارک شه ستاسو مبارک دا چې دی پکې کباب او کړهم کې لګېدلی مونږ کو خیال ملګري چې دي نه رښتیا غلط شول ټول خلک ډېر په شوق سره خوري نو څنګه خو کباب در باندې نه خورم لږ دا وګوره هغه ملګری هم لګیا دی 2-3 کړهي نور لګېدلي دي او اور یې ورپسې کړی دی نو
ملګری تاسو دا پاته ده چې اختر چې دی هغه د ماشومانو وي که نه د ماشومان مې ولدل ما له خپل ماشومتوب هم را یاد کړلو لګیا دي سره ترو په ارم ناستی وایي ما په خیال چې کباب خوري کباب بچی ته څه نوم ده زهیب چې خوري کباب څنګه دی خوږ دی دنه تپوس کو بچی ستاسو نوم دی عبدالله څنګه دی کباب اوه د ده بچی څه نوم دی ابراهیم ماشاءالله څنګه یې تاسو ماشومان دې راوستي وو او رام وسه کنه به ساري را ډېر وای چې بوم دی مونږ خپل ځان ته کتل ها په اخر مجبور کو بس د میلې ته راوسته ها لکه اکثر خلک پارکونو وغیرہ ته بوزي کنه تاسو وی چې یار پارک زیاده زی خدای غریبې لاند ده بس هم دی خو راوړي ورکال پکاله ها پارکونو وځم چته چرته دی کنه زبر حال ډیره زیاته مننه بچی دی لخيره ماشاءالله ماشاءالله ډیره مننه سکه جونا یو رنگ کپڑے بکو فل ډبل خرچي بکو راغی بیا اختر یارا شایسته میلې بکو دا درې ملګری روان دي السلام علیکم څنګه یې ښه جوړې ټیک ټاک ملګری تاسو لا پته او سحر نه ټیک ټاک باندې سپیشلی په فیسبوک باندې هغه فیملیز ښکارا کیږي چې یو شانته کپڑے کړي وي خبر کې یو قرانه دو تاسو کتلی و کنه 50-60 کسونو یو قسم کپڑے کړي وي تاسو کپڑے چې دیغه یو شانته تقریبا ګندل یې یو شانته دي چراغ استوري مولا را یاد کړل په دا پوری تاسو سنوم دی اویس استا وزیر استا ملګری را سره څومره وخت نه ملګری یې کم از کم دغه پنځه خو نه خیر 55 نه د ماشومتوب نه سکول د وخت ملګری وو سکول د وخت ملګری او دا یو شانتي جامې څومره وخت نه کوي کم از کم دا ما ډیر وخت خوشاله دی اولې کوي لکه څه چل شوی دی بس ملګرتیا ده زه صحیح ده مننه خوشاله اوسئ تھینک یو یو رنگ کپڑے بکو فل ډبل خرچي بکو راغی بیا اختر یارا شایسته میلې بکو دا ملګری چې دي زلوبې مونږ هم راواخیستلې وو خیره څه څنډلې وې تاسو چې مازه مازه یو خورو ډېرې ګارمې زلوبې دي و دغه سره به داسې وکړو چې ویلاګ د پای په طرف هم روان یو قدرمنو دا میلاوه د برګیدا بابا چې تاسو له مې وخله هوپ چې دغه ویلاګ به تاسو خوښ شوی اخر کې مونږ هم ځان له زلوبې راوخیستلې ګارمې زلوبې دي زه به ورته د زلوبې چې دي وخورم و تاسو دې موږ دا ویلاګ خو به کتلی وي لایک یې کو شیر یې کو کمنټ یې کو او که نور دا قسمه ویډیوګانې تاسو غواړو نو هم راته ویلی شو که نه غواړو نو هم راته ویلی شو تر بل ویلاګ پورې سکې به فریدي له ورکړو اجازات د لوی الله په امان